د کانال یاده پروژه د خوست بری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د سوري پاڼ په سیمه کې د 1.9 امریکایي ډالرو په لګښت پلی کیږي. یاد کانال چې 1250 متره اوږدوالی لري د بیا رغونې چارې د خوست شمال خرم فرعي دریایي حوزې ریاست په چوکاټ کې د خوست اړیکو دفتر په پلي کېده د سویس د مرستو پرمختیایي ادارې په مالي تمویل د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. تقریبا 954 ماهر کارګر او 3353 غیر ماهر کارګر په دې پروژه کې په کار بوخت کیږي چې تقریبا په مجموع کې 4313 کاري ورځې کیږي. د یاد کانال په بشپړېدو سره به 3440 اجري به ځمکه په حاصل ورکوونکې ځمکه واوړي چې په ترڅ کې به 15 لوی کلي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له کار او ګټې څخه برخمند شي. سږ کال کې موږ 140,000 ونې په مساخلو کلندر کې په دې منطقه کې د ځنګلونو بیا یې کول واټر شیټونه هم جوړ کړو په هغه کې ونې کېښودې. نو راتلونکي کال دپاره بیا موږ د زراعت په بخش کې او د غرونو د شنه کولو پروګرام شته. د دې منطقې خلک ډېر غریب دي او 13 شل کلنۍ دوره کې د کوم کور نه ده شوه، نو موږ دې نه ډېره مننه کوو او باید ډېره توجه ورته وکړي. د سوري پاڼ کانال یا د پروژې کارونه به د 6 میاشتو په اوږدو کې بشپړ شي او له امله به د سیمې 15 لوی کلي اوږدمهال لپاره ګټې او سهولتونه ترلاسه کړي.